بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو چینل پښتو علم سره زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مونږ په دې چینل کې به مونږ د پښتو علم او زیاتر مونږ څومره چې مخکې مشرانو مطالعې کړي دي د هغې متعلق به مونږ یو متل باندې بحث کوو او د قرآن حدیث مطابق به پکې ډېرې خبرې کوو په هغه متلو باندې د ډېرو خبرو باندې. نو انشاءالله تاسو ما سره اوسئ. نو یو متل دی وی عقل د کمعقل نه زده کېږي. عقل د کمعقل نه څنګه زده کېږي؟ خو زیاتر خلک صرف دا متل وایي خو شاته ورپسې نه ګوري چې د دې متعلق مشرانو موږ ته دا متل په څه وجه پرېښی دی. نو عقل د کمعقل نه څنګه زده کېږي؟ ګوره یو خبره زه تاسو ته کوم. اکثر دنیا کې هر قسمه خلک شته. کمعقل هم انسان دی، څه ځناور نه دی. په دې کې دوه قسمه کمعقل، یو خوش اخلاقه کمعقل یې په خپله غلطه هم سوچ کوي، زده کړه هم کوي او معافي هم غواړي، او یو یې ضدي کمعقل. دا ضدي کمعقل ډېر خطرناک دی. هغه ستا خبرې ته ټیک نه وي، خپلې خبرې ته ټیک وي. نو ضرور دی چې مونږ د داسې کمعقل نه ځان وساتو. خو خاص کر مونږ کوشش کوو چې یاره پښتانه د پښتو ژبې او د پښتانو دا نیو جنریشن چې دی مونږ چې دې ته څه فایده ورسوو. نو دې باره کې یو حدیث هم شته چې په هغې کې دا خبره کوي چې تاسو د کمعقل سره بحث کول بلکل دا منع دي. ځکه چې کمعقل سړي سره ته بحث کوې او ته په حقیقت باندې او هغه ته پته ولګي چې ما خو حقیقت نه وي او دا اوس په ما باندې ثابتېږي، نو هغه به بیا تا سره په جګړه راځي. ځکه وایي چې تاسو جاهل یا کمعقل سړي سره بحث مه کوئ، چې وایي د عقل صدقه هم شته. او د عقل صدقه څه شی دی؟ د عقل صدقه دا ده چې یو جاهل سړی تا سره بحث کوي او ته د هغه خبرې برداشت کوي، دا د عقل صدقه ده. نو امید لرم چې ستاسو دا وړه غونډې ویډیو به خوښه شوې وي. خپلې رایې اظهار وکړئ. تاسو ما سره اوسئ. موږ به په پښتو خبرې کوو، نیو جنریشن ته څه ښودل غواړو. علماو نه هم تپوس پکې کوو د پښتو په باره کې، او داسې حدیث قرآن مطابق به هم ګورو. نو انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به ملاقات کوو. اجازت غواړم. الله مباد لره. د خدای په امان.